د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وایي نه خان دی نه مان دی زما د اوړو زیان دی. وایي یوه نابللې میلمه د یوه بېوزله سړي کره څو شپې تېرې کړې. میلمه د کور د څښتن نږدې ملګری او یو وخت خورا لوی خان تېر سوی و، خو اوس یې خواري په پیڅه وه او ډېر غریب سوی و. کوربه په کور کې یوه بوډۍ مور درلوده چې ډېره کمزورې وه او د میلمه خدمت یې په وس پوره نه و. بوډۍ د میلمه شپې او ورځې شمېرلې. یو څو ورځې یې د میلمه خدمت په یو ډول وکړ، خو آخر یې تر وس تېره سوه. زوی ته یې وویل چې زویه، ته خو مې وینې چې پر ملا کړوپه یم او له کمزوري یې پر لاره نسم تللی. دلته دې میلمه راته واړول. میلمستیا خو یوه شپه وه، 2 شپې وې، 3 شپې وې. دې میلمه خو بیخي زموږ په کور کې بستره راته وغوړوله. 10 ورځې کېږي چې ناست دی. په یو ډول ورته ووایه چې خپل کور ته ولاړ سي. زوی به د خپلې مور د قناعت لپاره یوازې دا یوه خبره کوله چې دروند سړی او لوی خان دی، هر څنګه چې کېږي باید عزت یې وکړو. میلمه همهغسې بېغمه اړولې وه چې په همدې ډول یې 10 ورځې نورې هم تېرې کړې. اوس نو داسې وخت راغی چې د کوربه په کور کې اوړه یو مخ خلاص وه. بوډۍ ته ډېر درد ورغی، نور یې نو تر وس تېره سوه. زوی ته یې وویل چې میلمه ته ووایه چې په کور کې یو موټ اوړه هم نسته، نور نو ستا خوښه ده، که ځې او که پاتېږې. زوی یې بیا هم هغه پخوانۍ خبره ورته وکړه چې دروند سړی او لوی خان دی، هر څنګه چې کېږي باید عزت یې وکړو. مور ته یې درد ورغی او په تنده لهجه یې وویل نه خان دی نه مان دی زما د اوړو زیان دی. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډېر ویل کېږي. کله چې یو څوک ډېر شهرت ولري او په حقیقت کې د خپل شهرت په تله پوره ونه خیږي او شهرت یې کاذب او درواغجن وي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1490 شمسي کال د وري د میاشتې پر 11مه نیټه ښاغلي نور احمد قرآنمل د برېښنالیک له لارې را استولې ده. نوموړی چې د کندهار ښار د 4مې ناحیې د بامیزو کوڅې اوسېدونکی دی، وایي چې دا کیسه مې له خپلې مور څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، نه خان دی نه مان دی زما د اوړو زیان دی.